ستونزې د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل. سهار د خبرو اترو د ټولنې مرکز مسؤلین وایي د خبرو او بحثونو له لارې به بېلابېلو ټولنیزو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د سهار د خبرو اترو مرکز مسؤلینو او د ایران هېواد د یو شمېر مطالعاتي او څېړنیزو مسایلو اړوندو موسسو استازو د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کولو په موخه به خپلو علمي او څېړنیزو بحثونو ته دوام ورکړي. منطقه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم باید پیوندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین خود داشته باشد و افغانستان در این منطقه‌ای که قرار دارد به یک پالیسی و یک سیاست اقتصاد محور اتصال دهنده منطقه هست و آن زمینه و شرایط را فراهم میکنه که همه کشورهای منطقه ما در افغانستان سرمایه گذاری مشروط داشته باشه و از جغرافیای افغانستان برای اتصال استفاده مشروع بکنه. په دغه مراسمو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پراختیا او د افغان کډوالو د ستونزو د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. سرنوشت 6 میلیون و اندی خواهر و برادر، پیر و جوان، کودک و خردسال که در کشور ما زندگی میکنن برای ما مهمه. ما به مقامات مسئول یادآوری کردیم که توجه داشته باشید. امروز 750,000 کودک افغان در مدارس ایران مشمول تحصیل و آموزش رایگان هستند. این کودکان شناختی که می توانند از ایران داشته باشند فردا پلی خواهد شد برای ارتباط اجتماعی نسل‌های آتی ما. در افغانستان قشون خارجی فرار کردند، نظام دست نشانده با تمام ارکانش فرو پاشید. این یک تغییر و تحول بنیادی بوده و هست که این تغییر و تحول بنیادی را ما به نام انقلاب یاد میکنیم و این یک انقلاب بزرگ اسلامی بود که در پهلوی انقلاب اسلامی ایران در اینجا به وقوع پیوست. محصول صدها هزار و حتی میلیون ها خون شهید هست. آن چیزی که محصول انقلاب ایران است که نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران است و آن چیزی که محصول انقلاب آزادی بخش و انقلاب اسلامی در افغانستان است، بینش همکاری و هماهنگی های خوبی وجود داشته باشد تا ما بتانیم یک همگرایی نیرومندی را در منطقه ایجاد بکنیم و تا ما بتانیم در جهان اسلام یک محور خوبی را به وجود بیاریم. د یادونې وړ ده چې سهار د خبرو اترو مرکز له دې مخکې هم د هیواد په کچه د بېلابېلو ټولنیزو پرمختګونو د رامنځته کېدو په موخه دا ډول غونډې جوړې کړي دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي چې له دا ډول بحثونو یې مثبتې پایلې ترلاسه کړي دي.